الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. زما ډیرو محترم ورونو، هر انسان په دې لټ او تلاش کې دی چې څنګه یو ښه ژوند ولري، او به خلک چې د مختلف اسباب دې لپاره استعمالوي. څوک چې د په ډیر مال جمع کولو کې ښه ژوند لټوي، څوک په ډیرو ودونو او ښه بنګلو ښه گاړو کې چې دی ښه ژوند لټوي، او څوک چې دی په دې لټ او تلاش کې دی چې څنګه شهرت پیدا کی او د دې لارې یو ښه ژوند ولري. لیکن دا اسباب صرف کافی نه دي د ښه ژوند دپاره، دې لپاره نور اسباب هم شته دی چې کله انسان هغه استعمال کی نو الله سبحانه وتعالی د انسان ته پاک ژوند، آرام او د سکون او اطمینان ډک ژوند ورکوي. او نن په دغه اسبابو باندې خبرې کوو. اولنی سبب محترمو هغه ایمان دی او نیک عمل. الله فرمایي: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله فرمایي چا چې نیک عمل وکړ، او که دا نارینه وي او که زنانه وي، خو شرط دا دی چې دا د ایمان په حالت کې وي، دا مؤمن وي په الله سبحانه وتعالی باندې. نو دې بدله کې به څه ورکړي؟ فلنحيينه حياة طيبة. الله وایي زه به د ژوند ورکړم، مزدار ژوند، پاک ژوند، د سکون او اطمینان نه ډک ژوند به ورکمه. خو کله چې د انسان په الله سبحانه وتعالی باندې ایمان وي او د هغې نه وروسته نیک عملونه کوي. دویم شرط محترمو هغه تقوا ده، د الله سبحانه وتعالی نه یره چې کله د انسان په زړه کې پیدا شي، په پټ او ښکاره دواړو کې، د انسان به کامیاب دی. د انسان ته الله سبحانه وتعالی یو مزدار ژوند ورکوي، د ده په ژوند کې به نه غم وي، نه به د پریشانو او تکلیفونو سره مخ کېږي. الله فرمایي: الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله فرمایي خبردار، یقینا دوستان د الله سبحانه وتعالی نه به وي غم په دیو باندې او نه به وي پریشانی. دا غم او حزن منځ کې فرق هم دا دی چې غم ویلی کېږي د هغه شي باره کې انسان غمجن کېږي چې هغه د ته را روان وي، د ته راغلی نه وي، نو دا یېرېږي چې دا کار را سره ونه شي، دا را سره ونه شي. نو او حزن چې دی هغه چې د انسان پکې واقع شوی، نو دغه دواړو نه به الله سبحانه وتعالی انسان ته نجات ورکړي چې کله دا انسان کې تقوا پیدا شي او د الله دوست او ولی جوړ شي. او دا دوستان د الله څوک دي؟ الذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان یې راوړی په الله سبحانه وتعالی باندې، او وکانو یتقون، او دوی ویریږي د الله سبحانه وتعالی نه، او دوی کې تقوا یي. تقوا ویلی کېږي هم درته، او دا د یو زړه صفت دی. دا تقوا چې ده دا د زړه صفت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: التقوا ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات. الله نبی فرمایي تقوا چې دلته ده، او 3 ځلې اشاره وکړه خپلې سینې ته. نو دا تقوا چې ده دا د زړه عمل دی، او متقین هغه خلک دي چې الله سبحانه وتعالی په اوامرو باندې عمل کوي او هغه مني، او د کوم شي نه چې منع کړی د هغې نه ځان ساتي. نو کله چې د انسان کې تقوا پیدا شي او یره د الله سبحانه وتعالی نه، نو د انسان ته پاک ژوند، د انسان ته د سکون او اطمینان او د راحت ډک ژوند ورکوي. دریم سبب محترمو هغه په خشوع سره چې دی لمونځ کول. دا یو د هغه اسبابو نه چې انسان په ژوند کې راحت راځي، سکون، اطمینان راځي. الله فرمایي: واستعینوا بالصبر والصلاة. تاسو مدد طلب کوئ په صبر سره او دغه رنګې په مونځ سره. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: قم یا بلال فارحنا بالصلاة. ای بلاله پاڅېږه او مونږ ته چې دی په مانځه باندې راحت راکړه. نو دا مونږ چې دی یو داسې عبادت دی چې د انسان روح ته د سره راحت میلاویږي، سکون او اطمینان میلاویږي. څلورم سبب چې دی محترمو هغه د الله سبحانه وتعالی ډېر ذکر کول. او دا یو داسې سبب دی چې دې سره انسان ته سکون، اطمینان قلبي او دغه رنګې د غمونو او پریشانونو نه په دې سره بچ کېږي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: الا بذکر الله تطمئن القلوب. دې زړه ته چې اطمینان ملاویږي هغه په څه سره؟ د الله سبحانه وتعالی په ذکر سره. نو که ته غواړې چې ښه ژوند ولري او آرام او سکون ژوند ولري، ستا په ژوند کې غمونه نه وي، پریشانۍ نه وي، بیا د الله سبحانه وتعالی ذکر ډېر کوه. او بهترین ذکر چې دی هغه د قرآن کریم تلاوت دی.
نو خپل ژوند کې د دې لپاره وخت ورکه او دا یاد کا او د دې په ترجمه او تفسیر باندې ځان پوهه کا. پنځم سبب چې د محترمو هغه د الله سبحانه وتعالی په قضا باندې او د هغې په فیصله باندې رضامندتیا. کله چې یو انسان باندې غم راشي او پریشانی راشي او دا په دې باندې راځي چې دا هر څه د الله سبحانه وتعالی له طرفه دي، دا فیصله د الله له طرفه وه او زه به دې باندې راضي یم. او کله چې انسان ایمان په تقدیر باندې وي او دا ایمان یې زړه ته کوز شوی وي، نو د انسان غمونه چې دی ډېر حده پورې کمیږي او پریشانۍ یې ختمیږي. کله چې د انسان زړه ته د ایمان کوز شي، نو په تقدیر او قضا باندې ایمان لرل او په دې باندې رضامندتیا ښکاره کول، دا د یو د هغه اسبابو نه چې دې سره انسان ژوند ښایسته کېږي او ده ته اطمینان قلبي او د روح ته سکون میلاویږي په دې سره. او اووم سبب چې دی محترمو هغه یو چا سره احسان کول، یو چا سره نیکي کول. دا یو داسې عمل دی محترمو چې د انسان ته خوشحالي، سکون، اطمینان میلاویږي. او دا د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ کوم خلک چې په دې کار کې لګیا دي، د خلکو حاجتونو پوره کولو کې منډې ترلې وهي، خلکو سره ښېګڼې کوي، نیک کارونه کوي او د یو مسلمان خیرخواوي. نو چې کله د انسان د بل مسلمان په حاجت کې منډه وهي او صرف د الله د رضا لپاره، نو د انسان ته اطمینان قلبي په دې سره میلاویږي، د انسان ته سکون میلاویږي. الله سبحانه وتعالی نه دعا کو چې د اسباب په موږ کې پیدا کړي او موږ ته یو ښه ژوند را نصیب